دغه د غرب د روزل شوي بچي دغه د فرانس او د هند وی بچي څو ګستاخي د پاک رحمان چې کوي زمونږ د نبی اخر زمان چې کوي زمونږ د الله او پیغمبر توهین کړي حدیث قرآن هم سراسر توهین کړي زمونږ د الله او پیغمبر توهین کړي حدیث قرآن هم سراسر توهین کړي ذلیل مدام بد شیطان غوندې وي نافرمانی د رب منان چې کوي ذلیل مدام بد شیطان غوندې وي نافرمانی د رب منان چې کوي څو ګستاخي د پاک رحمان چې کوي زمونږ د نبی اخر زمان چې کوي څوک د الله نه دا ګیلې کوي ورنه خفدې هم شکوي کوي څوک د الله نه دا ګیلې کوي ورنه خفدې هم شکوي کوي رب نباغي د کنعان پرنګا څوک بغاوت دلوی حنان چې کوي رب نباغي د کنعان پرنګا څوک بغاوت دلوی حنان چې کوي دغه د غرب د روزل شوي بچي دغه د فرانس او د هند وی بچي څو ګستاخي د پاک رحمان چې کوي زمونږ د نبی اخر زمان چې کوي د هغه ځان بیا ګستاخي کوي چې دنیا کې زندگی کوي د هغه ځان بیا ګستاخي کوي چې دنیا کې زندگی کوي ډېر دې بے دبا ابرها پچیر بی ادبی دلوی شان چې کوي دغه د غرب د روزل شوي بچي دغه د فرانس او د هند وی بچي څو ګستاخي د پاک رحمان چې کوي زمونږ د نبی اخر زمان چې کوي او تو جاهلا پوها والغواړي دوی زما درف شانس کول غواړي دوی ډېر د جاهل او هم نادان انسان لنعمتونو یې کفران چې کوي څو ګستاخي د پاک رحمان چې کوي زمونږ د نبی اخر زمان چې کوي دغه د غرب د روزل شوي بچي دغه د فرانس او د هند وی بچي څو ګستاخي د پاک رحمان چې کوي زمونږ د نبی اخر زمان چې کوي محسن تیار ساته قلم د شعر هر یو ملحد ته د خنجر د شعر محسن تیار ساته قلم د شعر هر یو ملحد ته د خنجر د شعر من په اشعارو یې دماغ خلاصو باطل دفاع کوم شاعران چې کوي دغه د غرب د روزل شوي بچي دغه د فرانس او د هند وی بچي څو ګستاخي د رب رحمان چې کوي زمونږ د نبی اخر زمان چې کوي څو ګستاخي د رب رحمان چې کوي زمونږ د نبی اخر زمان چې کوي